قرأت په لغت کې سمانا ده او په اصطلاح کې سمانا. انسان چې د کوم شي لوستل کوي نو دغه ته قرأت وایي. یعنی هر یو حرف به په ژبه او په شونډو باندې ادا کړي په داسې شان سره، په داسې طریقه چې سړی په خپله واوري. یعنی هر سړی به خپل غږ اوري. دې ته قرأت وایي. دلیل په دې مسله باندې چې قرأت رکن د لمونځ دی او فرض دی، دې باندې څه دلیل دی؟ نو د قرآن کریم آیت دی فقرؤوا ما تیسر منه، د سورة المزمل آیت دی. نو فقرؤوا ما تیسر منه، بل ځای کې راځي فقرؤوا ما تیسر من القرآن. دا دلیل د دې خبرې دی چې قرأت چې دی دا په لمونځ کې فرض دی. مقتدی به امام پسې قرأت وایي که نه وایي. دی مسئله باندې ما تاسو ته بیګا بحث کړو، 15 دلایل مې درته ویلو، او څوک چې مقتدی باندې قرأت ضروري وای د هغې دپاره مې درته د هغوی 2 دلایل ویلو، او باقي دلایل چې د هغوی وو هغه کمزوري و، قابل احتجاج نه و، هغه دوی منلې ده. لہذا په هغې مسئلې باندې بحث نه کوو. په زوره قرأت ویل او په پټه قرأت ویل. محترمو، 2 منځونو کې قرأت په پټه ده، ماسپښین منځ او مازدیګر. 3 منځونو کې قرأت په زوره ده چې هغې ته ماښام وی، ماخوستن وی او سار وی. دې 3 منځونو کې به قرأت په زوره وی. خدا حکم هغه چاته دی چې څوک امامي، او که څوک ځان له لمونځ کوي نو هغه به 5 واړو منځونو کې قرأت پټ وایي. خو داسې اندازه باندې به وایي چې دی په خپله د خپل غږ واوري، یعنې حروف صحیح کړي. دې کې درته یو نکته وایم، دا څه وجه ده چې دغه 2 منځونه ماسپښین او مازدیګر دې کې قرأت په پټه راغلی دی، امام په پټه قرأت وایي، او دغه 3 منځونه ماښام او ماخوستن او سار دې کې قرأت په زوره راغلی. دا اصل کې یو تاریخ ته اشاره ده. لمونځ په مکه مکرمه کې فرض شوی. مکه مکرمه کې مسلمانان مغلوب او کافران غالب او کافران و مسلمانان عبادت ته نه پرېښودل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یو صحابي په کور کې دیرو د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه. نو صحابه ته وفرمایل چې ماسپښین او مازدیګر کې کافران ویښ دي، متوجه دي مونږ ته، نو دې کې تاسو قرأت په پټه وایئ چې خبر نشي، ولې که خبر شو تکلیف بم در ورسوي او عبادت نه به هم بند کړي. او ماښام کې به دوی شراب چکلي او لوح و لعب کې به لګیو، نو د مسلمانانو قرأت یې نه اورېده، او ماخوستن او په سار کې ویده و. رسول الله مبارک فرمایل چې د 3 منځونو کې که قرأت په زوره وایي نو خیر دی، ځکه چې کافر یې نه اوري نو تاسو ته تکلیف هم نه در رسوي. بیا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف ویوړه، دغه طریقه مدینه منوره کې همغسې پاتې شوه، بلکې نن زموږ او ستاسو تر دې ورځې پورې هم دا حکم دی. دا دې دپاره چې مسلمانان د اسلام تاریخ ایر نه کړي چې لمونځ او اسلام موږ او تاسو ته څومره په تکلیف را رسېدلی دی. صحابه کرام دومره تکلیف کې وو چې دا 2 منځونو کې قرأت په زوره نه شو ویلی، کافرانو ورته تکلیف رسو. نو دا هغه تاریخ چې مونږ او تاسو نه هیر نشي چې اسلام او دین مونږ او تاسو ته داسې په اسانه طریقه باندې نه دی راغلی. د دې وجې نه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځ اگر که د ورځې لمونځ دی خو قرأت پکې په جهر سره دی. ولې؟ د اختر لمونځ او د جمعې لمونځ کې بیا دا تاریخ نشته. د اختر لمونځ او د جمعې لمونځ خو په مدینه منوره کې فرض شوی، او مدینه منوره کې خو مسلمانان غالب وو، نو دا علت نو موجود چې په زور یې مه وایئ. نو اگر که د ورځې لمونځ دی لیکن په ښکاره دی او
ماسپخین او مازیګر د ورځې مونځ دی، خو دا مکه مکرمه کې فرض شوی دی. اول ته خو دغه تاریخ او دغه مشکل پیښو نو ځکه هغه پټ راغی. همدغې طریقه باندې خبره برقراره شوه چې مسلمانان دا تاریخ هیر نه کړي. نو ما تاسو ته وی دا جهر به امام وایي، اما چې څوک ځان ته مونځ کوي ټول مونځونه به په پټ وایي، خو دومره طریقه باندې چې حروف صحیح شي او دی په خپله واوري. ما په خپله خلک لیدلی دي چې په مونځ کې ولاړې شونډې نه خورئ، کله کله سترګې هم پکې پټئ. صحیح د دوی به توجه باندې مونځ کوي، لیکن د شریعت په قانون کې د دوی مونځ نه کېږي. قرأت کې محترم و ضروري دا ده چې په ژبه او په شونډو به تلفظ کوي. یوازې په فکر کول او په زړه کې ویل چې شونډې نه خورئ، دې باندې مونځ نه کېږي او مونځ نه ادا کېږي. که څوک په قرأت کې په تلاوت کې غلط شو نو مونځ کېږي که نه؟ محترمو زه به درته ساده لفظ ویمه، په قرأت کې تر څو پورې چې چا پښتو نه ویلي نو د قرأت په غلطۍ باندې مونځ نه خرابېږي. صاحب د نور الیزا، یعنی صاحب د نور الیزا خو دا باب نه دی لیکلی او محشي لیکلی دی، باب زلت القاری. په هغې کې د امام ابو یوسف رحمه الله قول دی چې یو سړی د قرآن کریم آیت ووایي خو لفظ د قرآن کریم دی، اگر که په معنا کې تغییر فاحش هم راغی مونځ کېږي. مثلا ویل یومئذ للمکذبین دی او دی وی ویل یومئذ للمؤمنین، اگر که معنا کې څومره فرق خو بیا مونځ کېږي. ولې؟ مؤمنین هم د قرآن کریم لفظ دی. نو اگر که په معنا کې تغییر راغی خو د قرآن کریم نه وتلی نه دی. تر څو پورې چې سړی د قرآن کریم نه نه وتلی، اگر که په معنا کې تغییر هم راځي نو مونځ پې نه خرابېږي او مونځ کېږي. خو دا چې څوک ځان له مونځ کوي یا یو وخت جمع ته درېږي او که عام امام راتب وي نو په کار دا دی چې هغه قرأت صحیح کړي او صحیح ووایي. او بعضې غلطۍ داسې دي خو ما خو تاسو ته وی چې هغه به داسې لفظ وي چې هغه په قرآن کریم کې نه وي، لکه زمونږ او ستاسو ملګري چې وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو ضالین په قرآن کریم کې دا لفظ نه دی راغلی چېرته. نو چې څوک ولا الضالین په ځای ولا الضالین وایي نو دا اصل کې دی د قرآن کریم نه یې باندې ووته، نو ځکه د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پسې مونځ نه کېږي. او دا د قاریانو مسله ده محترم. په قاریانو کې مشهور قاری زمونږ او ستاسو په علماو کې چې عالم هم دی او قاریم دی، د هغه نوم دی سلطان او د پلار نوم دی علي. هغه ته سلطان ابن علي القاری الهروي، مونږ او تاسو ورته ملا علي قاری وایو. هغه د فقه اکبر شرح لیکلې ده او په هغې کې صفا ویلي دي من قرأ الضاء مقام الضاد لا يجوز امامته. څوک چې ضوا په ځای د ضاد وایي د امامت روانه ده. ولو تعمد کفره، که دا کار قصدن کوي نو کافر کېږي. د هغې وجه دا ده چې دی خو د قرآن کریم نه ووته. بعضې علماو چې د ضاد او د ضاد په منځ کې ګزاره کړې ده نو هغه خو هغه وخت چې چا قاریان نه اورېده. اوس الحمدلله په نیټ کې او په بازار کې هر چا سره په میموري کارډونو کې د عربو تلاوتونه شته، نو هغې ته دې وګوري هغه ولا الضالین وایي او دا زمونږ او ستاسو ځان ته قاري وایي دی ولا الضالین وایي. دې باندې به درته انشاءالله بیا بحث کوم خپل ځای کې. خدا مې درته مختصره خبره وکړه چې قرأت کې غلطۍ سره مونځ نه خرابېږي، خو تر څو چې د قرآن کریم نه وتی نه وي. که داسې لفظ دی وي چې غیر د قرآن نه و بیا پې مونځ فاسدېږي. بعضې قاریان داسې کوي محترمو چې مونځ په قراءاتو سره ادا کوي، لکه جمع ته مخکې شي یا تراویحو ته مخکې شي نو مختلف قرأتونه پکې وایي. نو د علماو په دې اجماع ده چې مختلفو قرأتونو باندې مونځ کول هغه باطلېږي. یو قرأت به وایي دا مونږ او تاسو سره چې کوم قرآن کریم دی
بدغه کې چې کوم قرأت ته په دې د علماو اجماع ده، بد دین و مخالفت نه کوي. دا څنګه ده چې یو آیت به په یو قرأت کې وای، بل آیت به په بل کې قرأت کې وای. اکثر زمونږ استاد او قاریان ملګری دا کوي، او دا غي وجه دا ده چې قاریان خو اکثر علما نه هغوی خو سبق نه ویلې، نو دې مسله باندې نه خبر، حالانکه دې باندې د علماو اجماع ده. افضل دا ده چې سړی یو صورت په یو رکعت کې وای، نو افضل دا ده چې په دویم رکعت کې ورپسې هغه صورت وای کوم چې لکه اول رکعت کې صورت فیل وای، دویم رکعت کې به صورت قریش وای. دا ډیره افضل ده. که یو صورت ته صورت پرې خو بیا هم پروا نه کوي، خو افضل ده چې چا باندې قرأت شته نو هغه باندې د قرأت نه مخکې بسم الله او اعوذ بالله شته، او چې چا باندې قرأت نه هغه باندې اعوذ بالله بسم الله ویل نشته. مثلا مقتدی باندې خو قرأت نشته، دی اعوذ بالله بسم الله نه وایي. امام باندې قرأت ته اعوذ بالله بسم الله به دی وایي.